دې ځکه تاسو بیا زه جي کته کلام د ما ته زه عفه درنه غواړم ډېره زیاته واقع ډېر ښکلی د تاسو سبجیکټ شروع کړی لیکن زه بیا خپل د هغې سوال د هغې یو بل ځای نه نیسم چې نن سبا یا چې کوم ننني تاریخه پورې په دې یو کال کې دننه یا د یو نیم کال کې چې زموږ په وطن کې د ښځو صرف د ښځو ګرل سکول ګرلز کالج د ماشومانو هغې نه دي که دا ماشومانو یا د چا نرسري خو هغه د نوم یې د جینکو هغه هغې سوځولي دي تباه کړي پای کې بې انتها زموږ ماشومان جینکۍ هغې تباه برباده شولې زه چې کوم اهم ستاسو نه پوینټ تاسو په دې باندې لږ غونته کې روشني وغورځوئ دې کې پښتانه انوالو دي که نه دې کې یو خاص طبقه انوالو ده چې په ځان باندې د اسلامایزیشن سټمپ لګولی دی او دا کار هغې کوي ځکه دې کې لکه چې انټرنیشنل میډیا ده کو نورې میډیا ده هغې سټمپ راوړي نو هغې صرف پښتونونه له راوړي پوه شولې او زه ستاسو دا اورېدل غواړم زموږ چې کوم ناظرین او حاضرین دې پروګرام ته ناست دي او دې پروګرام دپاره ستاسو دپاره ډېر زیات خلک ناست دي زه ډېرو خلکو ته دا نه به تاسو دلته تشریف راوړی او هغوی باقاعده خپل جابونه پرېښي دي دې پروګرام ته تاسو د وجې ناست دي زه هم تاسو باقاعده هغې له دا میسج ورکړه چې دا پښتانه دا کار هغې کړی دی یا دا کوي یا دا یو خاص طبقه او پښتنو کې ناست چې د هغې خلاف مبارزه پکار ده ډېره مننه ډاکټر صاحب ډېر مهم سوال دی او په دې باندې د هر چا ذهن کولاول پکار دی چې په دې پوه شي موږ ویو چې موږ ته یو درون بار په مخه کې پروت دی زه فکر نه کوم چې ټول پښتانه د دې مخالف دي چې هغوی دې په خپلو لورګانو سبقونه ونه وایي زه به خپله درته ووایم زما خپله 2 لورګانې دي او دواړه یوه د کولن په یونیورسټۍ کې لا وایي او بله د جرمني په یو بل ښار کې چې ګوټنګن ورته وایي هلته میډیکل وایي طب وایي نو که موږ د هغې پښتنو نه ویل که تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه او زما په شانتې نور ډېرو ملګرو لورګانې دي چې هغوی ټول ته سبقونه وایي زه فکر کوم چې پښتانه هم اصل کې د تعلیم مخالف نه دي خو یو تعداد خلک شته دی یو څه ډلې ټپلې شته دی او هغه ډلې ټپلې نه پرېږدي چې پښتون تعلیم یافته شي چې پښتون مخکې لاړ شي په هغې به خیر دی ډېر بحث نه کوو چې دا ډلې ټپلې چا راوستې دي ولې راوسته خو زه به همدومره ویم چې دا ډلې ټپلې د پښتون او د پښتنې ټولنې په ګټه او مفاداتو نه دي پښتانه باید په دې پوه شي چې دا خلک چې راغلي ما ته وایي چې ته د خپل لور کالج له مه لیږه او پوهنتون له مه لیږه د دوی لورګانې کیدی شي په پاریس او لندن کې سبق بالکل رښتیا دا ډېر عام خبره ده دا همیشه نه دا دغه چې تاسو په افغانستان کې ډېر دغه به استعمال ټرمینالوجي به استعمالېدله استعماریت او استحصال دا بل ته استعمالېده هلته ډېر زیات او دا د لرو د بر د پښتنو خبر نو دا رشته چې څومره موږ له چې کوم په دې وروستو ټایم کې راغلي دي کسان به راتلل هغې خپل بچي به امریکا او په برطانیه بل ځای کې به سبقونه لیکن په نور باندې به هغې پابندۍ لګولې ستاسو ټاپک بې انتها ښه دی ما سره نور ډېر زیات مېلمانه راغلي دي لیکن د پروګرام زموږ یو فارمیټ دی او دغه دی زموږ د بریک ټایم رانږدې کېدو ډېره ښه ده او څنګه زموږ بریک انشاءالله دغه شي که نه بریک نه بعد به انشاءالله تاسو نه بیا دا تپوسونه درنه زه کوم په کې به د وکیل صاحب بیا د شعر و شاعري به وي محترمو ناظرینو زموږ د بریک ټایم دی د بریک نه پس انشاءالله دوباره ستاسو په خدمت کې حاضر وکړو چېرته ځای مخه وعلیکم السلام السلام علیکم قدرمنو حاضرینو ناظرینو تاسو خبرې واورېدلې د پښتنو د یووالي د پښتنو د تکالیفو او بیا د پښتنو او خاص کر چې کومه زمونږ هغه طبقه چې همیشه په یو کوشن لګي چې ریپریسیو ده یا یې باندې مونږ ظلمونه پې کېږي یا پښتانه داسې او داسې تاسو ښکلې خبرې واورېدلې مونږ به جناب پروګرام دوران کې نور هم سوالونه به کوو زه به ستاسو کال زه مخرم لیکن د ستاسو ټولو په فرمایش باندې وکیل صاحب ما سره خوا کې ناست راځه چې د دې پروګرام دغه چې کوم د نور پایه مخکې کړو او وکیل صاحب ته ووایم چې وکیل صاحب تا نه مال څه تحفه راوړې ده هر څه نه مخکې موږ به د خپل مشر پیر صاحب بالکل علاؤالدین صاحب شکریه دا خو شکریه خو ځکه چې دا خو پیر صاحب احسان دی په ټول پښتنو باندې او په داسې شخصیت د هغه خلکو په صفونو کې به راځي چې چا د
په ټوله دنیا په هندوستان او په ټوله دنیا کې چا د اسلام دپاره قربانۍ ورکړي نن د نور ټي وي اواز په 100 ملکونو کې اورېدلی کېږي د اسلام د مقدس دین اواز د هر بچي په غوږو کې په دې ملکونو کې رسي ما ته بوز چا خبره کوله د وکیل صاحب سره په دې خبره کې اوسېږم وی موږ په کتابونو کې دا کچھ احمد شاه ابدالي محمود غزنوي وی خو په تور پذیره باندې سيزون وروړل پیر صاحب د احمد شاه ابدالي کار په 20ویں صدي کې وکړ بالکل او صرف د پښتنو د پاره د میډیا په زور پوښتنه کنه یعنی د احمد شاه ابدالي بالکل دا داسې کوېسچن دیګا دی چې نه قلم زور نه کتاب زور بلکې د دماغ او د سرګو په شریک باندې زور بالکل هغه سبجیکټ مخکې را خو د ژوندۍ ورکی خاجي نو بیا زموږ ملګری محمد شیرین خان ګردیوال د پښتون سوشل ډیموکراټک پارټۍ په تفصیل سره منشور او هغې باندې خبرې وکړې کیدای شي ملګري بیا څوک ټلیفون هم وکړي نو دلته دوی راغلي دي د هفته وشوه چې په وړو ښارونو په غټو ښارونو باندې دورې دي ګرځو بیا د ټولو ملګرو یوناني مسلي یو کال دی جی السلام علیکم علیکم وعلیکم السلام بخیر علي ورورې څوک یې رقم زنه فون کې مننه دغه د برمنګم نه تاسو ته غږیږم د پښتنو باره کې تاسو وګورئ چې د علم هغه نه دي دا خو واقعي خبره ده چې د علم خو خلاف څوک نه دي خو دا علم هم لږ خپل اندازه لري چې په څه رقم سره وکړي لږ که د اسلامي په چوکاټ کې وي نو په دې رقم سره تاسو تشریح کړئ خرورې صحیح مننه اوکې ښه مننه خرورې ستا سوال جواب به درکړي انشاءالله جی ښه وکیل خان نو بیا دلته کې د ټولو مشرانو ملګرو او د مختلفو ښارونو څخه راغونډ ملګرو یوناني مسلي دا فیصله وکړه چې نه دا وظیفه به ستا تر غاړې یو په یو کې به ته دا پروګرام دا په مخ بیایې نو مشري نه ده خدمت دی مشري او خدمت دی پښتنو نو بیا زه د خپلو خبرو نه مخکې به ووایم چې یو شعر به ووایم خوشحال خان خټک وایي چې په پښتو شعر چې ما علم بلند کړو د خبرو ملک مې پته په سمن کړو په تازه تازه مضمون د پښتو شعر په معنی مې د شیراز او د خجن کړو د بوستان ونې مې واړه پیوندي کړې حقیقت مې د مجاز سره پیوند کړو په پارسۍ ژبه مې هم ژبه ګویا ده په پارسۍ ده په پښتو ژبه مې خلک بهرمن کړو او نه مې سود نه مې مقصود شته په دا کار کې محبت زما په غاړه دا کمن کړو چا زما مړوند ټینګ نه کړو د ننګ کار کې ما د هر سړي نه خلاص په زور مړوند کړو او تر قیامته به یادېږي په جهان کې هر سړی چې خدای په فضل ارجمن کړو عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهترې چې خوشحال دی په عالم کې سربلند کړو